سلامونه ستړي مسئ هرکلی درته وایم هغه څوک مې په څنګ کې ناست دی چې د ډیرو ناچارو غمخوار د مجردانو غمخوار اجتماعي سړی د وطن سړی او ثابت یې هم کړه دی ختیځون ته راغلی مشرقي ته راغلی لومړی ستړی مسئ سیلاب صاحب مننه سلامت اوسئ دا هر څه نه مخکې تاسو ته ستاسو د برنامې ټولو مینهوالو ته او د ښکلي همیشه بهار و ټولو اوسېدونکو ته ټول غویرو ولس ته سلامونه و درنښت وخت مو پخیر ډېره مننه وکیل صاحب ډېر ځایونه دې ولیدل ننګرهار کې دې څه ولیدل څه بدلون نورو ځایونو سره شته پکې او که نه نو دا خو د وخته څخه هم ډېر توفیر د نورو ولایتو څخه درلوده د مینې وطن د شاعري وطن د شملو وطن د پرمختګ وطن همیشه بهار د عطرونو د خوشبویونو وطن ډېر ښه الفاظ دې ورته ونه ویلې هغوی چې ګرمي پکې سوې ده هغوی باندې ډېر خواږه به ولګېږي په ژمي کې چې بیا یخ نه کېږي او معتدله د پسرلي هوا لري هغه بیا ولې نه یادوي ډېره ښه ده وکیل صاحب تر اوسه پورې مو ننګرهار چې کوم ځایونو ته سفرونه وکړه لا مو اراده چې د که راته ووایې هغه احتمالي پلان مو راته ووایي چې لا څه ده او تصمیم مو څه ده په ننګرهار او په دغه زون کې موږ اصلا د سیلاب ځپلو زلزله ځپلو سره د مرستې او د لاسنیوي په خاطر باندې راغلي وو چې نورګل ولسوالۍ کونړ نورګل ولسوالۍ او د ننګرهار د رینل ولسوالۍ او کوټ باباټ ولسوالۍ ډېر یو سفرونه وکړله او هغه څه چې مو وس و قدرت و د هغه پر اساس باندې و د دغه دردېدلي ځورېدلي کړېدلي ولس ته د مرستې او د لاسنیوي په خاطر هغه څه مو وکړله انشاءالله ورسره ولې دلته چې مو وکتله د یو بلې ډېرې غټې ستونزې څخه چې هغه د هر انسان حق دی واده کول دي د هغه څخه ډېر ځوانان کړېدل او دردېدله نو اوس مو کس دی د خیره سره چې ډله ییز واده د مشورو څخه وروسته بیا که زمینه مساعده سوله اعلان کړو ډېر علي اراده مو څومره کسانو ته د بل دا چې مجردانو لیوالتیا څنګه وه ورسره مخ شوې ویلې دي دوی خو انځورونه در سره اخلي ډېر دې کور کې په غم واړول کې لږ هغه د دوو ښځو غوښتونکي ولس دومره مینه کوي چې اکثره وخت زه دوی مینه ته چې وګورم فقط وخت چې دوی مینه کوي فقط زه د خدای پاک شکر ادا کوم چې لا الحمدلله چې تا خپل د بندګانو په زړه کې ماته ځای راکړی دی او بیا د دغه غویر ولس د مینې او پیرزویینې څخه نړۍ مننه کوم او د لوی او مهربان الله جل جلاله په دربار کې د یواز غوښتونکی یم چې پروردګاره زه خو د دغه مینې یواز نه لرم د دغه درنښت او ګرانښت یواز نه لرم دغه دروند ولس یې ته خپل د خیبو خزانو څخه پر دواړو دنیاو باندې یواز ورکړي نو ټول مینه کوي که مجردان دي که غیر مجردان ځوانان دي محسن د سپین ږیري ټوله مینه کوي او دومره د زړه د اخلاصه مینه کوي چې اکثره وخت مې د سترګو څخه د ډېرې خوشحالۍ څخه د سترګو څخه اوښکې بې اختیاره ولاړې شي خدای دې تاسو په عزت لري که زه د مخامخ ستاینه وکړم ممکن غیر مناسبه به یې ښایي چې افغانستان کې زه د یوازیني کس مینهوال اوسم هغه به ته یې وجه همدا ده چې په هره برخه کې چې کله په ولس باندې فشار راغلی ته ورته سپاري او دا مینه ستا حق ده چې باید درېږي دغه داد ستا حق ده خدای د چارو کې بریالی که دلته کومه نوې خاطرې سره مخامخ نه شوې په ننګرهار کې د یو نوي مجرد سره چې هغه داسې خبرې کړي چې ستا د هغه زړه خبرې اورېدل غوښتل که زه شاهدي ووایم زما ژوند د خاطرو یو بند کتاب دی هره ورځ د درو څلورو جالبو خاطرو سره مخ کېږم ځینې د ویلو یي ځینې د نه ویلو ځینې ډېر دومره دردونکي ځورونکي او کړونکي چې انسان ته روحي او ذهني شکنجه ورکوي او د انسان څخه خوب و آرام اخلي خوراک ځینې اخلي نیسي برداشتولی ولې ځینې بیا دومره ایلې بخښونکي وي او دومره ښه وي چې سړی امیدواره کوي اوس بېګا شپه زه د کریم صادق میلمه وم ښاغلی صادق مخکې تر دې چې زه د میلمستیا کې د مجلس څخه په استفاده باندې ده ته ووایم چې دا به ډله ییز واده به څنګه کړو
د خپله وویله په خبرو کې سر د خبرو د خپله خلاص کوي چې په ډلییز واده کې وارخطا نه سي، په ډلییز واده کې دې یوازې نه پرېږدو. زموږ حمایت مالي و معنوي در سره دی. کاریګر خو د خدمت خلک خادمان ټول زه در کومه، ټوله به م لوستي کرکټیان وي، د کرکټ خلک به خدمت کوي او دا ویاړ به د کرکټ د شورا په برخه وي چې په دا ډلییز واده کې پاته دغه خبره سوله مالي بخش کې سوله چې څومره تا په نظر کې په ننګرهار کې هغه غټ سرمایه‌دار ته په نظر کې نیولي چې دغه به دومره کومک کوي تر هغه 2 برابره پر ما واچوه. نو وخت چې ما دغه ولیدې د حمایت او د مینه ولیدله او د عاطفه مې ولیدله او د انسانیت او شرافت او اخلاق چې ما ولیدې، زه دې ته واڅولم چې د وړاندیز باید قبول کړم. تېره شپه یو شمېر ځوانانو دا وړاندیز کوي چې ننګرهار ښار یو ډېر غټ ښار دی، 2 میلیوني ښار دی او تا کم سهم موږ دلته 50 نفره 100 نفره مو نیولي وه. بیا چې زه ولاړم هغه د رینور کې مو ډېر زلزله ځپلي و، ډېر یې وضعیت خراب. بیا هغه وویله چې د دغه مرستو وڅنګ ته که زموږ ځوانانو سره ته دا ډلییز واده ونیسې دا به بیا مې نو 40 نفره دوی سره واده وکړله. د رینور ولسوالۍ سره مو وکړه چې تاسو 4 کلي یاست، پر هر کلي پر 2 شرطه باندې 4 کلي یاست، د هر کلي څخه 10 نفر راته معرفي کړئ او هر کلی د خپل هغه مستحق ترین کس په لیست کې په دغه 2 شرطه مې 40 نفره ورته اعلان کړله. بیا چې دلته راغللو چې ومې کتل هلته 15 نفره فقط پاته سوي وه. نو 10 نفره پلان مو 10 نفره مو راوګرځول ریزرف څه 50 به موږ ول اعلان کړو. نو دلته چې 50 نفره دا دونه غټ ښار ته وګورو، زه فکر کوم چې د عدالت په تامین کې موږ پاتې راځو چې عدالت تامین کړو. نو بیا د ځوانانو دغه وکړي اوس خو ګرمي د سفتنامه هم امکان نه لري ځکه بیروبار وي، دا یې ورسره باید اقل 1 ساعت 2 ساعته ته خبرې وکړي، پوښتنې دې ځینې کوي چې مستحق کسان بیا پورمه په لاس ورکوي. نو په دغه حساب باندې یو څه لږ ستونزمن و. نو بیا مشوره اوس پر دې باندې روانه ده چې دا سفتنامه یو څو عمر وځنډو او تعداد یې ډېر کو. موږ هم د ځینو تجارانو سره خیر خلکو سره ځینو خپله تماس نیولی دی، ځینو سره موږ غواړو چې تماس ونیسو چې دا سهم یو څه ور لوړ کړو، یو څه به زه اضافه امکانات راواخلم، یو څه به دوی چې دغه اوسې د خیره سره. ډېر ښه اراده ده. موږ به د ننګرهار د ځوانانو هغه د فکر ته په کتلو سره، شعور ته په کتلو سره تا ته ستړیا در نه کړو. انشاءالله هڅه به همدغه وي چې همدا غږ لا انعکاس وکړي او بالاخره ته ډېر په یو ارامه زړه کوم چې ستا په زړه کې هدف ده د الله رضا تر څنګ د ولس خوشحالي هغه به ترلاسه کړي انشاءالله. په کور کې درته په کوم نوم باندې غږ کړي دغه راته ووایه چې مجردانو وکیل درته وایي، وکیل صاحب درته وایي، دا زما په زړه کې یو تشویش ده چې باید حل سي. په کور کې ځینې پلار جان راته وایي، ځینې بابا راته وایي. دوی درنه خاطرې کله کله پوښتي لکه هغه زړې ښځې چې کیسې ورته کوي، خو هغوی چېرته کېږي؟ دومره یو خو زه ډېر پر کور باندې نه یم داسې، بل دومره ستړی یم چې بس چې حقیقت ووایو خپل اولادو ته دومره وخت نه لرم، ځکه چې زه غواړم چې کور کې یو 2-3 شپې وکړم، هغه په یو ولایت کې یا زلزله وسي یا سیلابونه راسي او یا ډلییز واده پلان لرو، بیا 10 ورځې 15 ورځې باید هلته د ډلییز واده د ترتیب و تنظیم دپاره جوړ یا په یو ولایت کې د کونډو یتیمانو دپاره د مرستې توزیع لرو. بس ټوله ژوند مو په داسې په مسافرۍ او په ګرځلاو کې دی. ډېر کور ته نه یم پاته سوی چې یا خاطري وي یا دغه وي او هلته بیا سړی بیا حوصله یې ډېر ستړی یم چې اوس د باندې ته اوسېږې، بیا د نن د کور ډېر چارته بیا دغه نه لري، وخت نه لري. دا خبرې دي چې ممکن اورېدلې سختې. ښه اجازه به درنه واخلو، دیم ډېر بوختیاوې لري. مننه چې وخت یې راکړه. ښه راغلاست ننګرهار ته. خدای دې وکړي چې خاطرې ځان سره ویسې، قدردانۍ دې وسي، سلامتي دې غواړو ټولو هغه ځلانده ستوري ته سلامتي مې غواړم. په اخر کې د ښکلي ننګرهار، د ښکلي جلال آباد، د ښکلي همیشه بهار، د خوشبویونو د عطرونو او د شملو د وطن د ټولو اوسېدونکو د مینې، پیرزوینې، میلمه پالنې، درنښو ګرانښت څخه نړۍ مننه. زما د ژوند د ټولو ښو خاطرو د جملې څخه د ځوانانو حمایت
د مشرانو عاطفه او مینه او د دوی دعاوې به زه د ځان سره انشاءالله یوسم. ډیره مننه. سلامت دی زموږ سیلاب. ډیره مننه.